ګران لیدونکو تاسو د 15 درس د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه لیدونکي یاستئ. درنو لیدونکو یادوري کول غواړم چې دا ویډیوګانې د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه برابرېږي او کوم پریکټیس فایلونه چې دي موږ په دې ګیټ هب لینک کې تاسو سره شیر کړي دي. کولی شئ د ګیټ هب لینک ته ور داخل شئ او پریکټیس فایلونه استفاده وکړئ او زموږ ګیټ هب سره هم فالو کړئ. راځو په 15 درس کې په یوزر انپوټ باندې بحث کوو. یعنې په سی پروګرامینګ کې موږ یوزر څخه رینډم ویلیو اخلو او هغې باندې کمپیوټیشن یا کالکولیشن ترسره کوو. نو یوزر انپوټ څخه مطلب څه ده؟ راځئ په یو مثال کې توضیح کومه. فکر وکړئ موږ انټیجر ټایپ یو ویریبل لرو، مثال دې وتایم مای فرست نمبر. دا یو ویریبل ما کریټ کې انټیجر ټایپ ده او په همدې ته زه یو تاسو کولی شئ ډیکلریشن وخت کې ورته هم یو نمبر اساین کړئ، لس نمبر مو ورته اساین کړ. اوس دا پرنټ اف کې ځان ته شو کول غواړم. ډېر ساده په سټرکچر تاسو پوه یاستئ. پرنټ اف به ولیکئ، بریکټس او داخل کې ډبل کوټس، دلته به تاسو یو سټرنګ میسج ولیکئ. لیکمه مای فرست نمبر. اوس زه دا شو کول غواړم نو تاسو به فارمټ سپیسیفایر به ورته ولیکئ چې د پرسنټیج ډي ساین نه موږ استفاده کوو د انټیجر ډیټا ټایپ لپاره. بیا به تاسو د ویریبل نیم به ولیکئ، کوم ویریبل چې تاسو شو کول غواړئ د هغې ویریبل نیم به تاسو ولیکئ. اوس وګورئ تاسو دا کمپایل او رن کړئ، نتیجه کې به موږ ته لس ښکاره کوي، خو دا لس هغه سټیټیک ویلیو ده چې موږ یې خپله ویریبل ته مخکې نه اساین کوو. اوس خبره دا ده دلته ضرورت پیښیږي چې یوزر باید د خپلې خوښې رینډم یو ویلیو یا یو نمبر موږ ته راکړي. هغه څنګه کوو؟ د هغې نمبر لپاره موږ داسې کوو د سکنف نه استفاده کوو چې دا موضوع نو یوزر انپوټ ده چې د سکنف په ذریعې سره موږ کولی شو د یوزر څخه انپوټ والو او د هغې نه استفاده وکړو. هغه په دې ډول باندې دا به زه پاک کړم او په همدې شکل دې ته یو نمبر موږ نه ورکوو، فقط ویریبل موږ ډیکلیر کړه. اوس راځم پرنټ اف کې ورته وایم یو میسج شو کول غواړم یوزر ته چې یوزر باید پوه شي. زه ورته وایم انټر یور فرست نمبر، ورته وایم خپل فرست نمبر ته انټر کړه. نو په دې ترتیب سره به تاسو سلش ان ورکړئ چې نوی لاین کې هغه تاسو فرست نمبر تاسو ګیټ کړئ. نو د انپوټ لپاره چې یوزر انپوټ کوي موږ د سکنف څخه استفاده کوو. سکنف بلډ ان فنکشن ده چې د یوزر څخه انپوټ اخلي. سینټکس دا تاسو به سکنف لیکئ، بیا به هغې کې تاسو سکنف نه وروسته به تاسو بریکټس ورته لیکئ او د بریکټس په داخل کې تاسو به ډبل کوټ ولیکئ، بیا به فارمټ سپیسیفایر به تاسو ذکر کړئ. دلته نو دا انټیجر ده، په دې شکل د پرسنټیج ساین او ډي نه به استفاده وکړئ. بیا کاما او د کامې نه وروسته تاسو به امپرسنټ علامه ذکر کړئ دلته او بیا به کوم ویریبل کې تاسو ویریو اخیستل غواړئ د یوزر څخه هغه به تاسو ورته دلته ولیکئ. نو دا سینټکس ده چې په دې ډول سینټکس سره موږ کولی شو د یوزر څخه رینډم ویلیو چې د کیبورډ څخه به انټر کوي او موږ ته به په سی پروګرامینګ کې د یوز یا د استفادې وړ وي. تاسو دا کمپایل او رن کوئ، وګورئ زه ورته وایم چې لسه. نو لس یې موږ نه واخیسته، خو غواړو چې دا لس بېرته شو کړو چې آیا دا لس دی که نه دی. نو تاسو به راشئ پرنټ اف کې به همدا ویریبل شو کوئ your entered number is، یعنې ستاسو کوم نمبر چې تاسو انټر کړی هغه نمبر عبارت دی له. تاسو به څه وکړئ دلته به فرست نیم به تاسو ولیکئ، د ویریبل نوم به تاسو ولیکئ. یعنې په دې شکل موږ کولی شو هغه یوزر چې انپوټ ویلیو موږ ته راکړې دوباره هغې لپاره ډسپلی کړو چې ځان یقیني کړي هو دا ویلیو انټر شوې ده. ښه، تاسو به هسې وکړئ دا سپیس به له منځه یوسئ او دا ویریبل به سم نوم به تاسو ته انتخاب کړئ. فرست نیم نه ده بلکې مای فرست ویلیو تاسو په دې شکل ته ولیکئ، کمپایل او رن به یې کړئ. نو ګورئ که دلته زه هر یو نمبر ورکړم، مثال لس ما ورکړه، نو که تاسو وګورئ وایي تا لس نمبر انټر کړه او په همدې شکل که زه بل نمبر ورکړم، فکر وکړئ زه سل نمبر ورکوم یا زر ما ورته ورکړه، تاسو کمپایل او رن کړئ دلته او
دلته نمبر زر تاسو ته ورکړئ انټر کړئ تاسو ته وایي کوم نمبر چې تا ډایل کړ نو هغه زر دی یعنی په دې شکل موږ کولی شو یوزر څخه رینډم نمبر والو او خپل کلکولیشن کې د استفاده وکړو دا یو ساده مثال و اوس راځو موږ د سکیورټي چیک اپ لپاره یا د سکیورټي ویریفیکیشن لپاره یو مثال ما په نظر کې نیولی نو ګورئ هدف دا دی چې موږ د خپل اکاونټ سکیورټي ویریفیکیشن ترسره کوو ویریفیکیشن لپاره هلته موږ ته ضرورت پیښیږي چې د یوزر څخه د دوه شیانو تاییدي والو اول دا یو به کریکټر وي یو به کریکټر ټایپ وي زه ورته یم first letter of username یو دا شو په همدې شکل بل انټیجر ظالمه هغې ته ورته last digit of pin code یعنی اوس یو کس راځي خپل اکاونټ ته داخليږي نو د هغې لپاره تر څو سکیورټي ویریفیکیشن یې ترسره شي یعنی تایید وشي چې هو همدا کس دی یو ساده مثال موږ جوړو نو دې لپاره ما داسې وکړه چې یو د یوزر نیم د هغې کوم یوزر نیم دی هغه به اولنی حرف به د یوزر نیم به داخلی او په همدې شکل کوم پین کوډ چې دا کار د هغې لاست ډیجټ به داخلی که چیرې دا دواړې سره صحیح وي نو دا به داخليږي او که چیرې صحیح نه وي نه به داخليږي خو فقط په دې مثال کې موږ داسې کوو کمپیریټیو یا کمپیریزن موږ نه ترسره کوو فقط د دوه ویلیوګانې ګیټ کوو چې دې سره موږ دې میتود ته ملټیپل انپوټس هم ویل شي یعنی موږ کولی شو یوزر څخه ملټیپل انپوټس والو نو ګورئ راځئ دا مثال مخې ته وړو نو اول فرست کریکټر ده نو زه پرنټ اف کې یو میسج ته ډسپلی کول غواړم ورته وایم ډېر ساده میسج کې زه ورته وایم چې enter your first letter of your username and last digit of pin code یعنی په دې شکل سره یو میسج مونږه ډسپلی ک چې یوزر به پوهیږي چې موږ نه څه غواړي نو ما ورته ویل first letter of your username and last digit of your pin code دا انټر که نو هغه راځي انټر کوي نو د هغې لپاره موږ د سکینف یادونه هم کړې وه سکینف بلټ ان فنکشن ده دې نه په استفادې موږ کولی شو دا کار ترسره کړو طریقه یې دا ده چې تاسو به ډبل کوټس لیکئ فارمټ سپیسیفایر اول موږ کریکټر تیلو نو تاسو به څه وکئ د پرسنټیج سی نه به استفاده وکئ بیا فاصله پرسنټیج انټیجر موږ الو ډي نه به تاسو استفاده وکئ بیا دلته به تاسو یو کامه کېدئ اول موږ ګیټ کو کریکټر نو تاسو به امپرسنټ ساين به تاسو ولیکئ او را به شي د دې ویریبل به تاسو دلته ذکر کړئ په دویم قدم کې بیا به کامه ورکئ بیا به امپرسنټ ساين به تاسو ورکئ او انټیجر ویریبل به تاسو راوالئ دلته به ورته ولیکئ او دا بریکټ به تاسو دا بند کړئ نو په دې سنټیکس سره موږ کولی شو یو کریکټر او یو ډیجټ د یوزر څخه راوالو او هغې نه استفاده وکړو اوس راځو په پرنټ اف کې بیرته دا ریزلټ ته شو کول غواړم نو پرنټ اف کې زه ورته وایم تاسو به څه وکئ ډبل کوټس به تاسو ولیکئ یو سټرنګ میسج به ورته ولیکئ your username تاسو به څه وکئ دې لپاره به پرسنټیج سی نه به استفاده وکئ او بیا به تاسو څه وکئ هماغه ویریبل به تاسو دلته ذکر کړئ یعنی په دې شکل کې به موږ ته څه ښکاره کوي کم یوزر نیم چې موږ ګیټ کړی یعنی فرست کریکټر اف یوزر نیم چې موږ ګیټ کړی د یوزر څخه یا د هغه به موږ ته شو کوي او په همدې شکل یو بل پرنټ اف څه وتالم او زه دلته ورته لیکم last digit of
پن کوډ بل ته ولیکم او په همدې شکل تاسو به فارمټ سپیسیفایر نه به استفاده وکړئ او دلته به کوم ویریبل راولئ د پن کوډ ویریبل به تاسو ته ذکر کړئ. نو په دې طریقې سره کولی شو موږ هغه کوم انپوټ چې موږ اخیستی هغه هلته شو کړو او چونکې دا دواړې سم دي نو یو بل میسج د ورته ډسپلی کوم هغه ورته داسې لیکم چې پرنټ اف ساده ورته لیکم که مثال سی موږ ته انپوټ راکړه نو هغې لپاره ساده سټرنګ ورته زه لیکم your security verification has successfully done معنا کوم سکیورټي وریفیکیشن چې تاسو څخه غوښتل شوی هغه نو په کامیابۍ ترسره شو. بیا د هغې نه وروسته به د دې کوم یوزر نیم فرست کرکټر ده او په همدې شکل فرست ډیجټ ده د لاست ډیجټ د پن کوډ دا به تاسو ذکر کړي. نو راځئ دا پروګرام کمپایل او رن کړو ویې ګورو چې نتیجه کې موږ ته ښه ښکاره کوي. ښه دا فقط موږ ګایډ لپاره استفاده کړی او دا به سټرنګ د کمنټ کما نه مې ده په کار. تاسو بیا کمپایل او رن کړئ وګورئ څه مشکل ده. مشکل تاسو ته واضح ښکاري چې دلته موږ دې ته ضرورت نه لرو. تاسو به د کامې نه وروسته دلته به ورته امپرسن نه استفاده وکړئ او بیا به بریکټ په دې ساحه کې به تاسو بند کړئ. راځئ بیا کمپایل او رن کړئ ویې ګورئ اوس موږ دلته موږ ته میسج ډسپلی شو. تاسو اول کرکټر د یوزر نیم او لاست ډیجټ د پن کوډ ذکر کړئ. نو زه اول کرکټر زما یوزر نیم فرید دی زه ورته اف لیکم او په همدې شکل دویم انپوټ موږ نه هم غواړي موږ به ورته انپوټ ورکړو یو ډیجټ به ورته ورکړو نو هغه دویم لاست کرکټر زما 1 2 3 4 ده پن کوډ زه ورته 4 ورکوم اخري ډیجټ 4 راځي نو موږ دا ترسره کړو. نو موږ ته څه وایي your security verification has successfully done use your username if last digit of pin code 4 یعنی په دې شکل موږ کولی شو ملټیپل انپوټ د یوزر څخه والو هم کرکټر کې او هم ډیجټ کې. نو امید ده چې تاسو پوه شوي یاستئ. اوس یو بل موضوع باندې موږ کار کول غواړو هغې ته نو وایي سټرنګ انپوټ. څنګه موږ کولی شو د یوزر څخه سټرنګ انپوټ والو معنا کرکټر نه بلکې سټرنګ انپوټ څنګه اخیستی شو. د هغې لپاره موږ یو سینټکس لرو د همغې نه موږ استفاده کوو. اول به تاسو راشئ پرنټ اف ورته ولیکئ یو موږ به یوزر نیم فقط یوزر نیم منګالو نو هغې لپاره به تاسو سټرنګ ولیکئ. سټرنګ موږ په سی کې نه لرو بلکې د کرکټر ارې ټایپ نه استفاده کوو. تاسو به کرکټر ولیکئ کرکټر به کیس سنسټیو د سی پروګرامینګ نو تاسو به ټول په لوور کیس کې به تاسو لیکئ. کرکټر به ولیکئ چې یوزر نیم به تاسو ولیکئ او په همدې شکل ارې ورته ډکلر کړئ سایز مو ورته ورکړئ مثال 15 دا سایز ما ورته ورکړه. اوس راځم یوزر نه انپوټ اخلم د کرکټر نه بلکې سټرنګ یعنی فول نیم ته ځالمه نو زه راځم پرنټ اف کې یو میسج ورته ډسپلی کوم دلته ورته وایم انټر یور یوزر نیم. یوزر نیم دې داخل که یوزر نیم او تاسو به څه وکئ په دې شکل یوزر نیم به تاسو د هغې ګیټ کولو لپاره د یوزر څخه د سکینف میتود نه به استفاده وکئ. سکینف به تاسو ولیکئ او په همدې شکل په سینټکس تاسو پوهیږئ ډبل کوډ د هغې په داخل کې فارمټ سپیسیفایر د سټرنګ لپاره موږ پرسنټیج ایس نه استفاده کوو. بیا به تاسو کامه ورته ذکر کوئ بیا به ډایرکټ هغه یوزر نیم به تاسو ته دلته ولیکئ. یعنی د سټرنګ لپاره موږ ضرورت نه لرو امپرسنټ ساین نه استفاده وکړو. دا برخه موږ کمنټ کوو دې سره زموږ نور کار نشته. یعنی دې میسج سره یا دې پیس اف کوډ سره موږ کولی شو د یوزر څخه فول سټرنګ والو یعنی کرکټر وانلو یو ډیجټ یا یو کرکټر موږ نالو مکمل نیم. نو تاسو به څه وکئ کمپایل او رن کړئ ویې ګورئ. نو په دې شکل که زه ولیکم فرید عبدالله ما ته به یې ښکاره کړي خو په شرط د دې چې تاسو پرنټ اف لاندې ورته ذکر کړی وي. نو موږ پرنټ اف نه ذکر کړی موږ به څنګه وکړو یو پرنټ اف چې دوباره میسج راته ډسپلی کړي کوم انپوټ د یوزر څخه علمه نو هغه به دلته ورته ولیکم نو ورته وایم یور یوزر نیم
ایز دلته به تاسو څه ورکئ فارمټ سپیسیفایر اس او په همدې شکل دلته به تاسو یوزر نیم به ولیکئ په دې شکل او دا به تاسو نیو لاین کې هم شو کوي بل لاین کې راځي هغه به نیو لاین کې وي تاسو چې کوئ کمپایل او رن کوئ وی ګورئ موږ ته به ریزلټ راکوي که زه ورته ولیکم فرید الله او که زه انټر کړم ماته وایي یور یوزر نیم از فرید الله اوس راځي موږ دا چک کوو یو موضوع بل نوم زه ورته ورکول غواړم که چیرې زه دا کمپایل او رن کړم زه ورته یم نوم مې څه ده فرید الله قادري نو که زه انټر کړم ګورئ ماته فقط فرید الله ښکاره کوي قادري نه رالي باید قادري هم راولي نو تاسو په دې پوهیږئ ورونو چې سکینف چې موږ دې کې کم سټرنګ شو کول غواړو سکینف کې که چیرې ټیب کاریږي که چیرې وایټ سپیس کاریږي دا لیمیټیشن پکې شتون لري دا محدودیت دی هغه د ټرمینیټر دوی کنسیډر کوي معنا فرض کړئ چې دوی دې نه وروسته کم څه بل نشته دی یعنی دا یوزر نیم دلته پای ته رسیږي چونکې موږ سپیس ورکوو هغې نه وروسته قادري دا سپیس مشکل جوړوي که چیرې تاسو دا سپیس ورنه کوئ مشکل نشته فول نیم تاسو شو کوئ زه لیکم فرید الله قادري ګورئ فرید الله قادري ماته راکړی که چیرې زه د دې سپیس کې سپیس وکاروم نو سپیس دې د ټرمینیټر کرکټر کنسیډر کوي نو ځکه مشکل جوړوي د هغې مشکل حل لپاره بیا موږ کولی شو د سکینف میتود نه استفاده نه کوو زه به دا کمنټ به یې کړم راځم هلته یا دا هم زه ټول میسج کمنټ کول غواړم ټول د پیس اف کوډ راځم د هغې لپاره فول نیم یو بل څه زه استفاده کول غواړم زه لیکم یو کریکټر ارې زه ډیکلر کوم دلته هغې ته وایم فول نیم ارې ما یو ویریبل ډیکلر کړه او سایز مې ورته ورکړه دلته به سایز تاسو ورته ورکړئ شل زه ورته ورکوم او تاسو به دلته یو پرنټ اف کې یو میسج ته ډسپلی کوئ ورته ولیکئ چې انټر یور فول نیم خپل فول نیم تاسو څه وکئ دلته ذکر کوئ نو تاسو به سلاش ان نه به استفاده وکړئ چې بل کوم لاین راځي هغه به نیو لاین کې وي اوس سکینف موږ دلته نه کاروو که چیرې موږ غواړو سنگل ورډ نه بلکې مختلف ورډس وي ډېر ورډس وي هغه د یوزر څخه انپوټ والو چې سپیس په شمول باندې چې سپیس دا ټرمینیټر نه کنسیډر کوي د هغې لپاره بل فنکشن موږ لرو سکینف په ځای چې کار کوي هغه اف ګیټس ده تاسو کولی شئ د اف ګیټس نه استفاده وکړئ خو دا سینټکس ځان لپاره یو سینټکس لري چې طریقه یې ده تاسو باید د دې اول به ویریبل نیم تاسو ولیکئ ویریبل نیم به تاسو ولیکئ دلته ویریبل نیم دلته به تاسو ولیکئ د هغې نه وروسته به تاسو یو کامه به ورته ورکئ بیا به د سایز آف فنکشن نه به تاسو استفاده وکئ او دې کې به هم تاسو دا ویریبل نیم به تاسو ولیکئ اخره کې به یو کامه ورته ورکئ او د ایس ټي ډي آی ان دا هغه موضوعات دي چې دې په اړه موږ په تېرو ویډیوګانو کې بحث کړی که تېرې ویډیوګانې نیم کتلي سایز آف اپریټر په همدې شکل ایس ټي ډي ان دې کیورډونه تاسو لیدنه وکئ او یې ځای کئ اوس ریزلټ په پرنټ اف کې شو کو تاسو به ډېر واضحه پرنټ اف په تاسو ولیکئ لکه تیر په څیر باندې تاسو بلته ورته میسج ولیکئ سټرنګ ورته یم یور فول نیم از سلش ان به تاسو ولیکئ د هغې نه وروسته کامه او دا فول نیم کوم ویریبل چې موږ غواړو شو کو تاسو بلته دا ولیکئ هلته فارمټ سپیسیفایر نه هم استفاده وکړئ دا سټرنګ ده نو تاسو به د پرسنټیج اف نه به تاسو استفاده کوئ تاسو راځئ دا کمپایل او رن کړئ نو تاسو وګورئ موږ هلته وایي تاسو فول نیم دلته انټر کړئ خپله زه ورته یم فرید الله قادري یعنې دې کې ما وایټ سپیس هم استعمال کړ مشکل نشته نو که چیرې تاسو دا وګورئ یور فول نیم از فرید الله قادري یعنې په اف ګیټس فنکشن سره موږ کولی شو هغه لیمیټیشن چې په سکینف کې شتون لري هغه موږ حل کړو چې په سکینف کې موږ نشو کولی هغه ورډس هغه کلمې چې لرونکي د وایټ سپیس وي هغه فول موږ ته ډسپلی کړي یا شو کړي ځکه هلته وایټ سپیس او په همدې شکل ټیپ دا ټرمینیټر یې کنسیډر کوو چې دا مشکل په اف ګیټ سره حل شوی درنو لیدونکو ویډیو هم دلته پای ته رسوو د اوس لپاره خدای په امان د یاده مه باسئ چې دا یو علمي چینل دی د ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ سبسکرایب کړئ
او خپل نظرونه د کمنټ په شکل کولی شئ موږ سره شیر کړئ. د بیا لیدو په هیله.